بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې ټول دوستان ټول روغ یاست او د صحت جامې مو په تن وي. زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې دی هغه امیزون پرایویټ لیبل موډل په اړه دی چې په تېرو درسونو کې د امازون بزنس موډلو په اړه کې مو د امازون ورچوال اسسټنټ په اړه خبرې وکړې. دغسې هم ترڅنګ مو د امازون هولسیل او امازون ډراپ شاپینګ په اړه مو خبرې وکړې چې نن موږ او ستاسو موضوع د امازون پرایویټ لیبل ده چې دا تر ټولو معتبره او ښه موډل دی چې څنګه کار کیږي. په ټوله ډیټیل سره به په آینده وخت کې وڅېړو. تر اوس وخت کې ما ستاسو د امازون پرایویټ لیبل په اړه معلومات درکول کیږي په دا درس کې چې څنګه موږ په دې کې کار شروع کولی شو، کوم شیان د ده دپاره اړین دي او امازون پرایویټ لیبل څه ته ویل کیږي. امازون پرایویټ لیبل دوستانو دې ته ویل کیږي کله چې موږ او ستاسو غواړو په امیزون کې خپل د ځان دپاره یو خپل پروډکټ چې موږ خپله جوړ کړی وي په امیزون کې لانچ کړو، تر څو په خپل پروډکټ خپل برند دپاره کار وکړو. د دې ډېرې زیاتې ګټې او فایدې د امازون پرایویټ لیبل دی لري. د هغو څخه د جملې څخه یوازینۍ ګټه چې موږ ته ډېره اسانتیاوې برابروي دا دی چې زموږ څخه امیزون هېڅ نوع انوایس یا کوم اتورایز لیټر غوښتنه نه کوي. دلته موږ د برند څخه اپروول نه اخلو ځکه موږ خپله برند اونر یو په دا کې که په پرایویټ لیبل کې د امازون اونر موږ خپله یو د برند ده، نو موږ د هېڅ برند څخه ډسټریبیوټر هولسیلر څخه د اپروول غوښتنه نه کوو. خپل نوی پروډکټ لانچ کوو او خپل نامه ته کار کوو. امازون پرایویټ لیبل خپل برند جوړول په خپل نامه په خپله لوګو سره یو پروډکټ بازار ته وړاندې کولو ته امازون پرایویټ لیبل وایي. کله چې دوستانو موږ غواړو په امازون پرایویټ لیبل کې کار وکړو، موږ به د ځان لپاره یو داسې پروډکټ پیدا کوو په مارکیټ کې چې د هغه ډیمانډ زیات وي، خلک هغه پروډکټ زیات خوښوي. موږ راځو د همهغه پروډکټ ته ورته په ورته شکل یا د هغه څخه په یو څه مناسبو تغییراتو سره یو خپل پروډکټ لانچ کوو او په بازار ته یې وړاندې کوو او هغه پروډکټ ته همدومره کار کوو چې څومره مو په وس کې وي او څومره دا پروډکټ پروموشن کولی سو او خرڅولی سو چې دې ته دوستانو ویل کېږي امازون پرایویټ لیبل. د دې تر څنګ څخه د امازون پرایویټ لیبل دوستانو لکه څنګه چې موږ ویل چې په دې کې تاسو خپله برند اونر یاست، نو خپل برند خپله جوړوو، خپل پروډکټ جوړوو او خپل پروډکټ په امیزون ویرهاوس ته استوو او هغه پروډکټونه د امازون په ویرهاوس کې په اډورټایزمنټ ورته کوو، خرڅوو یې، هغه ته اعلانات کوو او خپل برند په خپل نامه او لوګو سره افتتاح کوو یا یې جوړوو. د هغسې د هغه څخه وروسته د امازون پرایویټ لیبل دی چې دوستان زیات خلک پی ایل موډل هم ورته وایي چې د دې کې چې کوم ضروري شیان چې کوم شی چې اجناس چې مهم دي چې باید چې د امازون پرایویټ لیبل دپاره تاسو ولرئ، هغه تر ټولو نه مخکې باید چې سیلر اکاونټ په امازون کې ولرئ. په امازون بزنس موډل سیلر اکاونټ موږ تاسو باید چې ولرو چې موږ ویل چې سیلر اکاونټونه په درې ډوله دي چې هغه د انډیویجوال وو، پروفیشنل وو او بزنس پروفیشنل اکاونټونه وو. دا اکاونټ مهم دی. د اکاونټ د جوړولو څخه وروسته پروډکټ هانټینګ یا کریټینګ ا نیو پروډکټ دوستانو موږ په مارکیټ کې یو داسې پروډکټ پیدا کوو که په هر مارکیټ کې موږ غواړو کار وکړو چې د هغه پروډکټ ډیمانډ یا غوښتونکي په مارکیټ کې زیات واوسي، یو داسې پروډکټ به د ځان لپاره پیدا کوو. کله چې موږ یو پروډکټ پیدا کړئ، د زیاتو کسانو د پروډکټ هانټینګ څخه ډېره غلطه مفکوره پر دا اساس اخیستې کله چې دوی په مارکیټ کې یو پروډکټ پیدا کوي، دوی یو کومه کرایټیریا چې له دوی سره شریکه شوې ده، دا چې بیا کرایټیریا څنګه ده او څنګه موږ پروډکټ هانټینګ کوو، په دې اړوند ټوله درسونه مخکې را روان دي. نو دوی پر هغه کرایټیریا چې کله دوی پروډکټ پیدا کړي، دوی همهغه پروډکټ د لانچ کولو کوشش کوي. دلته یوازینۍ پوښتنه چې راولاړېږي کله چې تاسو پروډکټ هانټینګ وکړئ، تاسو د ځان لپاره یو پروډکټ پیدا کړئ د پرایویټ لیبل دپاره، په داسې حال کې چې ستاسو سټور یا ستاسو هغه کوم سیلر سنټرل چې دی هغه نوی دی، نوی افتتاح شوی دی، نوی جوړ شوی دی. که ته په ورته شکل و هغه سټور ته پروډکټ راوړې، په داسې حال کې چې همهغه پروډکټ یو بل سټور کې خرڅېږي چې زیات خلک له هغه څخه خریداري کوي، خلک هغو ته ښه مثبت کمنټونه پرېږدي، مثبت فیډبک یې ورکړی دی، هغه ټول اعتبار یې په مارکیټ کې پوخ کړی دی. نو په څه مسایل یا په څه شرط باید چې دغه کسټمران تا ته راسي چې په همهغه شکل ته هم پروډکټ خرڅوې، ستا څخه یې واخلي، په داسې حال کې ستا اعتبار په بازار کې پوخ نه دی، نسبتاً هغه ته نوی سیلر واوسې، شاید ستا کوالټي د پروډکټ د کمزورې وي، د هغه خلکو ډېر مثبت
فیډبک ورکړی دی او ستا سیلر سنټرل نوی دی، نو په دې اساس کله چې موږ په یو مارکیټ کې د یو پروډکټ ډیمانډ وګورو چې د هغه څومره ډیمانډ دی، څومره یې خلک خوښوي، څومره خلک له هغه څخه راضي دي، نو موږ د یو مارکیټ څخه د پروډکټ هانټینګ په ذریعه موږ مازې هلته د پروډکټ لپاره یو نظریه اخلو چې په کم مارکیټ کې کم پروډکټ زیات ډیمانډ لري یا زیات خرڅلاو لري، موږ همهغه پروډکټ نه راوړو، په همهغه شکل هغه پروډکټ نه خرڅوو. کله چې موږ په پروډکټ هانټینګ کې د ځان دپاره یو نظریه واخیستله، وروسته پر همهغه نظریه باندې مخ ته ځو، د ځان دپاره په همهغه شکل مختلف نوع پروډکټ جوړوو او بازار ته وړاندې کوو چې دا بیا پروډکټ هانټینګ په سریز کې ټوله په مکمله توګه څیړو. بل چې په پرایویټ لیبل کې ضروري دی هغه نیو لیسټینګ جوړول دي چې موږ به په امازون کې یو نوی پروډکټ لیستوو. یو خو د هول سیل لیسټینګ دی دوستانو چې په هول سیل کې به موږ میټو لیسټینګ کوو چې د برینډ څخه په اجازه سره به موږ میټو لیسټینګ کوو، او یو دوستانو یو د امیزون پرایویټ لیبل دپاره لیسټینګ دی چې هغه لیسټینګ به موږ نوی لیسټینګ په امیزون کې موږ جوړوو. دا چې بیا لیسټینګ څنګه جوړیږي د هغه ټوله ډیټیل ګایډلاین یې ټوله د لیسټینګ په سیریز کې را روان دي. تاسو اوس هغه ته تشویش مه کوئ، هغه ټوله په ډیټیل سره وایي چې موږ به یو پروډکټ څنګه لیستوو، څنګه به یې امازون ته استوو. نو د یو نوي لیسټینګ ته ضرورت دی په امازون کې. کله چې موږ پرایویټ لیبل کوو، موږ به دوستانو داسې یو نوی لیسټینګ را جوړوو د ځان لپاره چې هغه ته به موږ ټایټل، بولټ پوینټ، ډسکریپشن، همداسې بینک سرچ ټرم او ټول هغه کانټینټ چې ضروري چې انفارمیشن چې ضروري چې موږ په داسې د یو پروډکټ دا رقم لیسټینګ نوی لیسټینګ را جوړوو. او کله چې موږ هول سیل کوو، په هول سیل کې خو موږ میټو لیسټینګ کوو، په همدا لیسټینګ کې مازې خپل ځان ور شاملوو. او په پرایویټ لیبل چې موږ کوو، موږ داسې ټوله یو نوی لیسټینګ چې عکسونه وو ټوله شیان په شامل وي، پکې موږ داسې یو نوی لیسټینګ او انفارمیشن پروډکټ ته ورکوو چې دا بیا لیسټینګ څنګه جوړیږي. تاسو په هغه اړه تشویش مه کوئ دوستانو، هغه په ټول هغه ګایډلاین د لیسټینګ په سیریز کې وایي. بل ال ال سی که چیرې موږ او تاسو پرایویټ لیبل کوو، په پرایویټ لیبل کې که چیرې موږ او تاسو ال ال سی ولرو ښه خبره ده، که ال ال سی ونه لرو موږ ته کومه ستونزه نه جوړیږي. ال ال سی یوازې موږ په هول سیل کې په کار کیږي چې کله موږ له برینډ څخه اپروول اخلو، نو هغه زموږ څخه د ال ال سی ډیمانډ یا غوښتنه کوي چې د هغه دپاره موږ او تاسو باید ال ال سی ولرو. او کله چې موږ پرایویټ لیبل کوو، په پرایویټ لیبل کې موږ ال ال سی ته کومه اړتیا نه لرو. په سی کې ډول کې دوستانو شپمنټ پلان دی. ای بی ای که ای بی ام هغه دوستان چې په خارج مملکتو کې چې اروپا یا امریکا، همداسې په د اسیا په ځینو هیوادو کې چې له افغانستان، پاکستان، همداسې د بنګلادیش د دغه ځینو هیوادو څخه بیرون چې، نو هغه کولی شي چې ای بی ام وکړي. کله چې هغه پروډکټ هانټ کړي، پروډکټ لیست جوړ کړي، نو هغه ضرورت نه لري چې شپمنټ پلان ورته جوړ کړي. کله چې هغه لیسټینګ وکړي از ای بی ام، نو د هغه لیسټینګ د وروسته د لسو دقیقو څخه اتومات ډول اکټیو کیږي. او کله چې ای بی ای لیسټینګ کوي، ای بی ای لیسټینګ بیا د هغه وخت نه اکټیو کیږي، خلکو ته نه ښودل کیږي تر څو چې ستا پروډکټ و امیزون ویر هاوس ته رسېدلی نه وي. په بسیا قدم کې دوستانو پروډکټ سورسینګ دی چې موږ باید د ځان لپاره ښه پروډکټ سورسینګ وکړو. موږ څنګه پروډکټ سورسینګ کولی شو؟ دا ځینې کانټینټونه یې لولو کښته چې په هغه کې تاسو په تشویش کیږئ مه چې لیسټینګ لولو، سورسینګ لاندې دی، هانټینګ چیرې وو. دا بیا ټوله په ډیټیل سره هر یو په خپل پلیلیست کې په خپل ځانګړي وخت کې تدریسیږي. دا ماسې یو ګایډلاین دی دوستانو، ستاسو سره شریکیږي. بل په پرایویټ لیبل کې موږ چې زیات ضرورت ورته لرو هغه اډورټایزمنټ یا پی پی سی کمپین یا اعلاناتو ده. کله چې موږ تاسو په امیزون پرایویټ لیبل کې کار کوو، نو موږ په لومړني سر کې کله چې خپل پروډکټ لیست کې موږ په هغه ته اډورټایزمنټ کوو، پی پی سی به پرې چلوو یا په اعلانات کوو، تر څو خلکو د امازون هغه پروډکټ خلکو ته په لومړني صفحو کې ښکاره کړي او خلک هغه پروډکټ وویني او زموږ څخه هغه پروډکټ واخلي. چې دا د امازون پرایویټ موډل په اړه ځینې معلومات و چې خلک یې د پی ایل په نامه سره هم بولي. اوس راځو دوستانو د ده ګټه څه شته، د امازون پرایویټ لیبل ګټې څه شته. مختصرې او اسانه ګټې او معلومې ګټې. لومړنۍ ګټه دا ده چې اون پروډکټ اینډ برینډ، ته خپل برینډ او خپل پروډکټ اونر خپله تا خپله جوړ کړی دی، خپله چې لیست کړی دی، په چې هېڅوک ستا څخه د غوښتنې یا مثلا د هېڅ ضرورت نه لري چې له چا څخه اجازه واخلې. بل دوستانو ان کنټرول، د دا پروډکټ کنټرول ټوله ستا په لاس کې دی. لیسټینګ دی، اډورټایزمنټ، ټوله کنټرول ستا په لاس کې دی. تا پروډکټ لنچ کړی دی، تا پروډکټ نوی جوړ کړی دی او تا په امیزون کې لیست کړی دی، نو همدا ټوله کنټرول د چا په لاس کې دی؟ ستا په لاس کې دی. چې بله ګټه یې همدا ده
بل نیو پرایس وار اند نو بای باکس دی مثلا دا په چې کې د هولسیل پر کم تا په بای باکس ته انتظار نه چې کله ته د بای باکس شانس در ورسېد یا ته پرایس کم کړې یا ته پرایس د نه څه کموای در چې نه څه لوړوای پر تا باندې د برند لخوا محدودیتونه یې په چې کې ستا پر تا ستا قیمت دی ستا پرایس دی ستا پروډکټ دی چې هر قیمت ورکوې په هر یې خرڅوې ته برند اونر یې د پروډکټ اونر تاسو په خپله یاست تاسو کولی شئ پرایس یې کښته لوړ منځی هر رقم چې پرایس ټاکئ پرایس ورته ټاکلی شئ په پسې قدم کې د پرایویټ لیبل تاوانونه البته تاوانونه نه چې هغه مصارف چې په لومړني سر کې کېږي مثلا مور او پرنټ کاست تاسو باندې پرایویټ لیبل چې دی زیات مصرف کوي که تاسو ښه پروډکټ پیدا کړئ ارزانه پروډکټ پیدا کړئ هم مصارف نه کېږي بل برند لوګو ډیزاین بیلډینګ انډ سیل تاسو په برند جوړوئ مثلا د برند لپاره په لوګو یا ټریډ مارک لپاره لوګو راجستروئ چې په لومړني سر کې دا هم اړینه خبره نه ده کله چې تاسو 100-200 پروډکټونه راوړئ امازون ته از پرایویټ لیبل مو لیست کړله هغه پروډکټونه ښه خرڅلاو پر راغلی خرڅ وروسته ته کولی شئ خپل برند راجستر کړئ نور هماغه پروډکټ په خپله لوګو ثبت کړئ تر څو بل کس هغه پروډکټونه په خپل ټریډ مارک راجستر نه کړي همداسې ریلیشنشپ تاسو باید د کوم سپلایر سره چې تاسو خبرې کوئ د هغه سره ښه ریلیشنشپ وساتئ ښه په قیمتونو کې سره ډیل وکړئ چې بیا په آینده وخت کې په تاسو همیشه له همهغه سپلایر سره ډیل کوئ بل مارکیټینګ دی چې تاسو لکه په تېر درس کې چې مو ویل اډورټایزمنټ دی په تېر سلایډ کې یا مارکیټینګ په د پرایویټ لیبل د تاسو کوئ چې په دې باندې څه نه څه پیسې مصرف کېږي چې هغه پیسې بېرته تاسو کله چې پروډکټ خرڅ شي په ګټه کې تاسو ته پیسې درکول کېږي هغه خپل په ګټه کې بېرته خپلې ټولې پیسې راایستای شي د مارکیټینګ ته نو دا د امازون پرایویټ لیبل په اړه لنډ معلومات و دوستانو کوم دوستان چې غواړي په امازون کې کار وکړي نو موډلونه به په همدا خاطر رامخته کړله تر څو هر یوه ته خپل موډلونه په صحیح ډول معلوم واوسي چې زه به دا موډل کې کار کوم نو په هماغه موډل باندې ځان پوهه کړئ وروسته بیا موږ په هر موډل په ډیټیلسو سره وایو مثلا اول سر پرایویټ لیبل شروع کړو د پرایویټ لیبل لپاره پروډکټ هانټینګ شروع کړو په بیسیک ډول هانټینګ په اډوانس طریقه هانټینګ دغسې د پرایویټ لیبل لپاره لیسټینګ سورسینګ دا ټوله موضوع پی پی سی اکاونټ کریټیشن اکاونټ څنګه جوړیږي دا ټوله معلومات به تاسو سره شریکیږي نو زموږ او ستاسو نن درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی هیله لرم چې دا زموږ کوم یوټیوب چینل دی له ټولو دوستانو سره شیر کړئ او زموږ ویډیو در سره لایک کړئ که کوم سوال غوښتنه پیشنهاد مو درلودی په کمنټ کې پرېږدئ او که چیرې زموږ د یوټیوب سبسکرایبران 1000 ته ورسېدله په لنډ وخت کې نو زه به ستاسو دپاره د امازون پری ډیمو کلاس واخلم چې پر زوم په راځو په لایف ډول سره په ټوله دوستان هر څو کسان چې وو په وټساپ کې کولی شئ ماته میسج وکړئ زه به تاسو په ګروپ کې جوین کړم په ګروپ کې چې کله تاسو راسره جوین شولاست تاسو چې زموږ په ګروپ کې جوین شولاست په همدا شپو کې به زه به کله چې زموږ سبسکرایبران یوټیوب چینل سره شیر کړئ لینک مو ملګرو ته درسره واستوئ چې سبسکرایبران یې 1000 ته ورسېده د امازون پری ډیمو کلاس A to Z بیسیک ټو اډوانس شاید په یوټیوب چینل کې زموږ هغه درسونه نوي اپلوډ شوي ستاسو سره په یوه میاشت یوه نیمه میاشت کې ټوله ډیټیل د امازون په اړه شریکېږي د صفر څخه نیولې تر پایه پورې تر لایت نهي پورې کوم معلومات چې پکښې شته د A څخه تر Z پورې ټوله په هغه پری ډیمو کلاس کې پر زوم په راځو یو له بل سره به ستاسو سره په همکاري کوو پری ډیمو کلاس به درته اخلمه په دې هیله چې تاسو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ ملګرو ته لینک درسره شیر کړئ تر څو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایبران 1000 ته ورسېده نو دا به ستاسو لپاره به دا پیدا واوسي چې زه به ستاسو لپاره پرې امازون ډیمو کلاس واخلمه چې په هغه کې به ټوله کانټینټ په هفته کې په 1-2-3 کلاسه واوسي چې په هغو ته به بیا ماخذونه جوړ کړو ریفرنس ورته جوړ کړو چې پر کومه موضوع باندې کار کوو هره ورځ به هغه ستاسو سره شریکېږي نو هیله لرم چې زموږ یوټیوب چینل درسره پروموټ کړئ تر څو هغه کسان چې غواړي خپله مالي ازادي ترلاسه کړي یا بېکاره وي په داسې وخت کې اوس هر څوک نیټ ته اړتیا لري هر څوک نیټ استفاده کوي نو هغه به هم د دې فرصت څخه برخمن سي په داسې حال کې چې د امازون د کلاس موږ خپله فیس ورڅخه اخلو کم از کم 50,000 افغانۍ موږ خپله اخلو چې هغه څوک راسي ډېر عذر وکړي تر 50,000 څخه یې کم نه ورڅخه اخلو فیس نو زه به ستاسو سره دغه یوه ځواني وکړم چې تاسو به زه پری ډیمو کلاس درکړم هغه کسان چې غواړي په واقعیت سره درس ووایي نو هغه کولی شي ماته میسج وکړي زه به یې په ګروپ کې جوین کړم او کله چې زموږ د یوټیوب سبسکرایبران 1000 ته ورسېده نو بیا به ستاسو لپاره پری ډیمو کلاس ارینج کړو مننه هیله کوم چې څه ناڅه مو له همدې سیریز څخه یاد کړي اوسه